قدرمنو اوریدونکو، زموږ د ټولنې د ډیرو بدو رواجونو ترڅنګ یو رواج او عرف دا هم دی چې په کورنۍ، کلي او ټولنه کې خلک په بدو نومونو یادول کیږي. هغه داسې چې د ځینو کسانو مور او پلار د اولاد دا حق پر ځای کړی دی چې پر هغه د ښکلي او معتبر نوم لورینه کړې ده، خو نورو ملګرو یا د کورنۍ غړو د هغه څخه دا حق اخیستی وي. مثلا په یو چا باندې کیدای شي خپل پلار یا مور د اتل نوم ایښوي خو خلک یې بوتل بولي، یا کیدای شي د یو چا مور او پلار په یو چا باندې د محمد نوم ایښوي چې دا یو ښکلی او معتبر نوم دی خو خلک یې محمد ګای بولي. راځئ د دې بد عمل په زیانونو، تاوانونو، لاملونو باندې نن په فکري رغون خپرونه کې خبرې وکړو. خپرونه درته زه نور غفور ظهیر وړاندې کوم چې د موضوع په اړه راسره د خوست د مرکزي دارالمعلمین استاد حضرت الله گهیز او یو تن دیني عالم ذبیح الله جریر غږیدلی دي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د اساسي قانون له مخې جزاګانې دریو ډولونو ته تقسیم شوي دي. یو ته بدني جزاګانې چې د هغې صدمه د انسان بدن ته رسیږي، دوهمې مالي جزاګانې چې د هغې صدمه د انسان مال ته رسیږي، او دریمې رواني یا فکري جزاګانې دي چې د هغې توان او ضربه یا صدمه د انسان فکر او روح ته رسیږي. په ټولنه کې د اشخاصو په بدو نومونو یادول د فکري یا رواني جزاګانو څخه دی. هغه کسان چې په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په بدو نومونو یادول کیږي خپله د انسان ته فکري او رواني جزا ورکول کیږي چې د عمل د انسان پر فکر بد تاثیر کوي. دا چې په پایله کې سره منځته کیږي، دا به د استاد حضرت الله گهیز له خولې واورو. تاسو دغه د نوم مسله خو چې دا عموما که موږ فکر وکړو، نوم د انسان د شخصیت په جوړونه کې تقریبا 85% رول لري. او د والدینو د خصوصا د ماشومانو خپل والدینو باندې لکه ډېر حقوق لري. یو حق د صحیح نوم مسله هم ده چې صحیح نوم به پکې دي. نه پکې په کومه دوره کې نبی اسلام ته یو څوک راغی د خپل زوی نه یو شکایت وکړي چې زما احترام نه کوي، وانه کوي، ودانه کې خبره نه مني. بیا کله چې زوی راوغوښتو نو کله چې پوښتنه ترې وکړه بیا هلک ورته شکایت وکړي چې زه ډېر حقونه لرم. نورې خبرې هم ورته وکړه خو یو نوم یې داسې نوم پېښوي چې بیخي هغه د ده د شان او د شخصیت سره مناسب نوم نه. نو خبره په دا کې خامخا دا تاثیر لري. حتی د ځایونو په نومونو کې، د موټرو په نومونو کې، د نورو اجناسو په نومونو کې که چېرته مناسب نوم ونه لري موږ هغه د نوم نه بد وړو. نو د انسان په جوړښت کې، د انسان په شخصیت کې، په اخلاقي او وده کې د نوم اغېزې بیخي ډېرې دي. او موږ چې ماشومانو ته بد نومونه اخلو، غلط نومونه اخلو، دغه شاید د په ذهن کې کینی او ورسته تقریبا 10 کاله 15 کاله 20 کاله وروسته همدغه شاید د په ذهن کې چې کیناستلی وده کوي، همدغه بیا په عمل کې را څرګندېږي. مثلا که موږ چاته وایو چې داسې یو نوم استعمالوو په ډېر معذرت سره، مثلا اکثر وخت موږ وایو خره، همدغه خر کلمه د په ذهن کې کینی او ورسته بیا چې د خر د غسر مخامخ کېږي چې خر څه دی، د خر عادات څه دي، همدغه شاید د په ذهن کې وده کوي. نو بیا هغه په ډېر معذرت سره موږ خبر کوو د اوسني انسانانو عادتونه که تاسو وګورئ خو تقریبا زموږ هغه کړنې او کرکټر مو د حیوانیت نه ایښوا شوی دی. نو دا شی ډېر بدې اغېزې لري. هیله هم دا ده چې والد دم بد نومونه دی او بالکل، او دا ګناه هم لري په اسلامي لحاظ باندې. هر څوک چې څه نومېږي په همغه نوم به دوی رابولی، یادوي په همدې نوم باندې. موږ د غلط نومونه اخلو په ټولنه کې، د دې نه مشکلات هم را پیدا کېږي، ستونزې هم را پیدا کېږي، کشلې هم را پیدا کېږي، بل د انسان شخصیت وژنه کېږي. یو سړی اتل نومېږي ته ورته د بوتل نوم اخلي، بوتل بیا موږ بېله معنا سره اخلو چې بوتل څه معنا لري. نو دغه شیان ډېر بد تاثیر لري. دا په نجونو کې هم همداسې دي، په ښځینه طبقه کې هم شته دي، په نارینه طبقه کې هم شته دي، په لوی خلکو باندې، په تېر عمر خلکو باندې، په سترو معمولا په ځوانانو باندې. دا شی ډېر بد تاثیر کوي، دا ډېر بد رواني تاثیرات لري. کله کله همدغه د نوم د توهین سبب هم کېږي. خلک چې ورته اخلي لکه یو ډول توهین وي، دا بیا کله چې په همدې نوم باندې مشهور شي، دی په ځای چې په همدې نوم سره مخامخ نشي څوک ورته وانخلي دا نوم،
د ټولنې نه ورو ورو لرې کېږي، د خلکو نه لرې کېږي. هر څوک چې د خلکو نه لرې شي، د ټولنې نه لرې شي، هغه بیا یوازیتوب ته ځي. یوازیتوب بیا انسان ناهیلی کوي. ناهیلی په نتیجه کې انسان ته رواني ستونزې پیدا کېږي، ډیپریشن پیدا کېږي. ډیپریشن نتیجه همدغه وي چې بیا ځان وژنې کېږي، نور مسایل دي، نشي دي او څه خبرې دي. هغه انسان تقریبا د بربادۍ خواته ځي. موږ ډېر په اسانۍ سره چاته یو بد نوم اخلو، خو په دې نه پوهېږو چې دا په اصطلاح هغه سایډ افیکټس یا هغه جانبي عوارض دي دغې بدو نومونو څه دي. په ډېر اسانۍ ته یو چاته یو داسې نوم اخلو، ضرور څه د اړتیا څه د اول زه باید د ځان نه پوښتنه وکړم چې مثلا احمد زما کلیوال دی، که د احمد څه د بد نوم اخلم، په دې کې زیان څه دی زما لپاره؟ خو باید په احمد یې راوبلم. یا که زه د بد نوم احمد ته اخلم، ګټه مې څه ده؟ یعنې کله چې سړی د ګټه او زیان وسنجوي، بیا خپله سړی پوهېږي چې زه باید چاته بل یو بل خبره هم درته وکړم. کله چې زه څوک په ښایسته نوم رابولم، ښایسته نوم ورته اخلم، هغه د مقابل طرف په زړه کې زما لپاره مینه پیدا کېږي او د ده زړه زه ګټم. او کله چې انسان د خلکو زړونه ګټي، دا انسان باداره دی، بادشاه دی، سالاره دی او کامیاب انسان دی. زه دغه اساسله پوښتنه لکه اساسي ځواب وم. تاسو به دغه ځینې دري زبانان ورونه لیدلي، 15 کلم دلته تېروي، 6 کلم دلته تېروي، مګر پښتو نشي ویلی. علت دا دی موږ دغه د ودې دوره چې کله تعریفوو، دا د صفر نه شروع کېږي، یوه دوره دی جنې هغه تر 8 کلنۍ پورې رسېږي. یوه دوره دی 8 کلنۍ پورې. که چېرته یو ماشوم په دې دوره کې د صفر نه تر 8 کلنۍ پورې ځینې کلمات، ځینې خبرې، ځینې ترکیبونه واورېدل، د ده په ذهن کې کینی په آینده کې د دې شیانو تلفظ هم کولی شي، اخیستلی هم شي، په یادونه کې مشکل نه وي. مګر که وایي نه اورېدل، بیا دغه شی هغه په آینده کې بیا په 10 کلنۍ کې، 15 کلنۍ، 20 کلنۍ کې بیا دا نشي تلفظ کولی. ما چې د دري زبانانو ورونو خبره وکړه، مثلا نړۍ، ډال د پښتو کلمات نه دي، یا د ځینې دغه ضمایر چې موږ استعمالوو، دی او دی، دغه شیان که موږ استعمالوو، دا دوی تر 8 کلنۍ پورې نه دی اورېدلي. اوس چې څومره واوري بیا یې سم اداینه نشي کولی د دې شیانو. نو څرنګه چې د الفاظو اداینه نشي کولی، همدا ډول دغه د بدو کلماتو اخیستل ماشومانو ته دا هم په همدې ډول دي. کله چې موږ بد الفاظ استعمالو، بد کلمات استعمالو، آینده کې همدغه لکه ما چې مخکې درته وایي چې د په ذهن کې په شخصیت کې وده کوي دغه شی، بیا هغه دغه کلمې دغه شی د انسان په عادتونو بدلېږي. ګورئ که تاسو پام کړئ، موږ یو متل هم کوو، څه چې په دې کې وي همغه کاسه کې، څه چې زما په ذهن کې دي زه همغه ډول عمل هم کوم. عیسی علیه السلام یو ورځ په لاره باندې روان و، چا ورته کنځل وکړه، ده ورته ښې خبرې کولې. بیا چې ورته وایي چې هغه درته کنځل کوي، ته ښې خبرې کوي، ده ورته وایي چې د ده په ذهن کې همدغه شی دی او زما په ذهن کې همدا. یعنی که هر مور او پلار چې خپل ماشومانو ته، خپل اولادونو ته بد نومونه اخلي، یا په ټولنه کې په کلي کې موږ یو څوک په بد نوم یادوو، که د دغه سړي نه بد څه صادرېدل، د مور او پلار احترام نه کولو، کلی ورسره په عذاب، د دې مسؤلیت به ټول د همدغه کلي، د همدغه والدینو په غاړه. دا ډېر بد تاثیر لري. خو غیر ضروري همدا دی. مثلا دغه د بوتل خبره چې تاسو وکړه، چې یو چاته د بوتل نوم اخلو، بوتل د توهین نوم دی. یو خو دا دی چې دته ضرر رسېږي، د ده په کړنو کې، په افعالو کې، په افکارو کې، په ګفتار کې، په دې مسایلو کې، په ټولو رفتاري برخو کې، په سلوکونو کې د ده منفي هغه یو ځای کېږي. بله مسله دا ده، غټ نقص دا دی چې دی په خپله په همدې ډول اوږدی کېږي، سپک عادت کېږي، دی هم بیا بل چاته سپک نوم اخلي. ولې یو شی باید موږ یاد ولرو، موږ په ماشومتوب کې د ډېرو شیانو نه محروم وو. مثلا د مور او د پلار د مینې نه محروم یو، د لوبو د سامانونو نه محروم یو، د ښې غذا نه، د ښه لباس نه محروم یو، د ښه ژوند نه محروم یو، که نه یو محروم. کله چې زه محروم یم، چې زه لوی شم، ځوان شم، پلار شم، زما په ذهن کې هم همدغه خبرې، خپل ماشومان هم محروم د هغه لاندې نیسم، محکوم یې نیسم. مسله دا ده چې که چېرته دته سپک الفاظ استعمال شي، په سپک نوم یادېږي، دی هم بیا خلکو ته، نورو خلکو ته سپک نومونه اخلي، بل بیا بل ته اخلي. دا نو تقریبا د زنځیر د کړۍ شکل یې راسي، تویږي راتویږي. همدغه زه که چاته مثلا دغه مونږ چې زده کړي دي، چې زه مثلا اتل د بوتل په نوم یادوم، دا ما د چا نه زده کړي، خو دا خو پخوا دا خبرې وي. صحیح ده. پخوا خلکو په همدغه اصلي نوم یو شی و، مګر موږ ورته بل نوم. مثلا ځینې خلک دي خیر محمد نومېږي، موږ ورته خرلیټ نوم استعمالو، ګرنیټ کلمه ورته استعمالو. صحیح ده. دا خو موږ زده کړي دي، په دې ټولنه کې موجود وو. که چېرته موږ دغه شیان ورک کړو، زه یې وانخلم، ته یې وانخلي، بل یې وانخلي، دغه شی د منځه ځي، بیا به هر څوک په خپله نوم باندې خلک یادوي. فکر کوم په نوره نړۍ کې دا خبرې که څوک زموږ غږ اوري، شاید یو څوک موږ خو نه وي تللي خارج ته، خو په نوره نړۍ کې دا خبرې ډېرې نشته. یو څوک چې څه نومېږي، په هماغه نوم یې خلک یادوي. کله کله داسې کېږي اختصار وي په نومونو کې، هغه خپله چا رامنځته کړی. صحیح ده. مګر د بل چا دې طرفه په توهینامیزه شکل باندې دا د انسان په کرکټر کې وده کوي، او کرکټرونه بیا غلم دي جوړېږي، توهین هم کوي، سپک هم کوي، بد اخلاقي هم کوي، په ټولو مسایلو کې دغه خلک بیا کړي. خو طبعا کله چې بد تاثیرات لري، ښې بیا ښه تاثیرات لري، خو بیخي شک نشته. مهمه مسله دا ده، د اسلام مبارک دین داسې یو دین دی، د جامع دین دی. نبی رسول الله فرمایي چې پاکه او خوږه خبره صدقه ده. یا دا څومره لوی فلسفه لري په دې کې، ډېر غټ حکمت په دې کې پروت دی. ځکه چاته پیسې نشم ورکولی، سړکونه نشم جوړولی، جوماتونه نشم جوړولی، حج ته نشم تللی، مګر موږ ته لاره خلاصه شوې چې خلکو ته خوږې خبرې وکړي. صحیح ده.
یا په خپل په قرآن کریم کې هم ځینې آیتونه په همدې معنا دي چې تاسو کله چې خلک نیکۍ ته رابولئ په احسنه طریقه یې راوبلئ، ښې طریقه سره یې راوبلئ. ښه نوم اخیستل چاته او خوږې خبرې کول خلکو ته، دا ما مخکې چې درته وویل چې دا د انسان په زړه کې د ستا لپاره ځای پیدا کوي. صحیح ده. که ته چاته ښه نومونه اخلي خو ستا هم خلک احترام کوي. هغه د دانش صاحب یو بیت دی وایي ما په هر لوري شیندلی دی دانشه بیرته ما ته احترام دی. که ته احترام عام کړي دا په خپل احترام دی. چاته خوږه خبره کول، چاته ښه نوم اخیستل دا په خپل احترام دی. نو بل هغه دی دغه تشویقي خبره چې تاسو وکړه، موږ هغه پښتو کې متل کوو وایي چې په خوږه خبره مار هم له غاره راوځي. صحیح ده. که په خوږو الفاظو باندې، په ښو الفاظو باندې، په ښایسته الفاظو باندې، په ښکلو ترکیبونو باندې، په خوږه لهجه باندې ته یو چاته غږ کوي، هغه مقابل طرف ستا خبره هم مني، ستا حکم هم مني، ستا سره ملګرتیا هم کوي، همکاري هم کوي، مرسته هم کوي. مګر که سپک الفاظ استعمالوي بیا خبرې ټولې برعکس دي، متنفره کېږي، نفرت یې درنه پیدا کوي. نو خوږې خبرې کول دا خو ډېر لوی. او بل د ماشومانو کې به تاسو لیدلي ځینې هغه داسې دي، اوس د معلمین صاحبانو لپاره هم دا ډېره مهمه مسله ده چې موږ څرنګه کولی شو چې ماشوم تشویق. ماشوم به هیڅ شي ته هم اړتیا بله نه لري څومره چې تشویق ته اړتیا لري. کله کله داسې کېږي زه به ماشوم ته څه نشم راوړلی، مثلا زما نه موټر غواړي، زما نه بیټو کرکټو لوبو سامان غواړي، زه غریب یم نه شم کولی، یو معلم یم 15-16 زره معاش مې دی، نه کېږي. مګر دا په دې معنا نه وي چې زه ماشوم توهین کړم. که زما نه څه غوښتي وو زه به یې داسې خبرې وکړم هغه ماشوم باید قانع کړم. څنګه کولی شم چې ماشوم قانع کړم؟ فرض مثال زه وایم چې بچو که چېرته زه په دې باندې پیسې ورکړم ستا فیس به زه دې کمه کړم، مثلا سبا کور کې چای تمامېږي، ګوړه تمامېږي، سبا دا کېږي، مختلفې مسلې ده. نو دغه زه ماشوم ته باید قناعت ورکړم. مثلا ورته وایم چې بچو که زه دغه 1000 روپۍ دي یا مثلا 1500 روپۍ دي دا زه په د موټر باندې ورکوم یا ستا ته په بیټو کرکټ باندې ورکوم، صحیح ده، ته د لوبو حق لرې. دا داسې نه ده چې ماشوم قانع کېږي نه. ماشوم ډېر ژور پوهېږي. د ماشوم په ذهن کې خبره ډېره زر کېني. که تاسو پام کړئ په کوچنۍ خبره باندې ماشوم په غوسه کېږي که نه. حتی ځینې ماشومان چې خبرې نشي کولی، که موږ ورته ځینې خبرې مثلا کله کله په داسې په عجیب انداز ورته مثلا چا والی، ماشوم طبعا خوله جینګېږي ژاړي، یعنې دا په دې باندې ډېر پوهېږي، ډېر حساس دی. نو موږ کولی شو چې ماشوم قانع کړو. که چېرې زه ماشوم ته وایم چې بچو که زه په دې پیسو باندې تا ته دا راوړم، سبا د مور دوایي نشته، سبا بوټونه دي، سبا ژمی را روان دی، دې سره دوه ګټې دي. یو خو دا چې تا ماشوم قانع کړو، بله ګټه دا ده چې ماشوم ته د مسؤلیت احساس ورکړو چې د لوبو نه هغه سامان ډېر مهم دی. صحیح ده، ماشوم حق لري، یعنې که لوبې که ماشومانونه کې څوک به یې کوي، لویان خو یې نشي کولی، طبعا ماشومان به لوبې کوي. نو ماشوم ته قناعت ورکول په چا د خوږو الفاظو په ښو الفاظو سره بیا تا سره ډېر مشکل هم نه پیدا کېږي. او په آینده کې د ده یو سالم شخصیت موږ ټولنې ته ورکولی شو، د ښه افکارو والا سړی وي. که یو انسان په ټولنه کې خلک پر بدو نومونو یادوي، د خلاصون لپاره باید څه وکړي؟ او په خلاصون کې خپله شخص او که ټولنه مسؤلیت لري. یو ځل بیا استاد حضرت الله ګهیځ. نو د شخص مسؤلیت خو همدا دی چې یو څوک دې پوهېږي. مثلا که ماته یو څوک بد نوم اخلي، زه باید هغه نفر پوهېږم چې وروره زما دا نوم نه دی، ما په دې نوم راوبلی. صحیح ده. دی هم کولی شي، که بیا دی نشي کولی، مور او پلار خو همدغه مسؤلیت دی چې یو چاته ووایي. صحیح ده، مور او پلار به هم چاته نه وایي، هغه خو کلي ته بازار ته نشي وتلی، کوڅې ته نشي وتلی، دکان حجرې ته نه ځي، درمندونو ته نه ځي. هغه د کلیوالو هم دا حق جوړېږي چې یو بل، لکه ما چې مخکې درته یو بل رامنه کړو د بدو نومونو نه. ګوره که زما په مخ کې یو چا بد نوم اخیستو یو بل چاته، اول د همغه شخص ورته وایي، اول خو باید وانه اخیستلی شي، باید یو انسانیت خو سړي کې وي، انساني کرامت خو باید، ځکه انسان دی که هر څومره بدرنګ دی، که هر څومره بیکاره دی، مګر بیا هم انساني کرامت به یې ساتي، هغه نوم او دا به نه ورته اخلي. بیا که نه کې دا هغه خپله شخص باید منع کړي په خوږې طریقې سره چې ګوره زه هم کولی شم چې تا ته یو بد نوم واخلم. صحیح ده، زه هم کولی شم چې هر چاته که زما خبرې څوک اوري چې په بدو نومونو باندې مشهور شوي دي. زموږ په کلي کې یو سړی و، نوم یې زه نه اخلم، خپل نوم یې ډېر ښایسته نوم و، ډېر ښایسته نوم و، خلک به په یو بل نوم باندې یادو. دغې سړي کمال څه وکړو، کله به چې په همدغې بد نوم باندې خلکو ورته غږ کاوه، د به هېڅ هم نه وي، خپل به تېرېدو. خلک مجبور شول چې په دې خپل نوم یې راوبلي. ته باور ولره اوس هغه نوم د ده نه ایسته شوی، خلک یې په خپل نوم، دا زما په کلي کې و، زما د پلار ترورزۍ کېږي که څوک زما د سیمې خلک غږ اوري. دغه کمال یې وکړو، فلسفه استعمال کړه چې په بد نوم باندې به کوڼ به و نه یې اورم، که په خپل نوم باندې راوبله اتومات به یې درته چې څه وایي ما ته دې ووایي، خلک مجبور شول چې دی په خپل نوم راوبلي.
دا یو تکنیک دی، تکنیک نه استفاده کیږي. خو عمومي مسله دا ده چې موږ تاسو مسؤلیت هم دا جوړیږي او په دې باندې باید علما کرام هم بحثونه وکړي، په دې باندې معلمین باید بحثونه وکړي، خپل شاګردان خپل زده کوونکي په پوهنتونونو په درملمینونو په مکاتبو په مدرسو کې موږ په دې باندې باید پوه کړو چې اسلامي حق دی د خپل ورور په دې باندې باید دوی سړی متوجه شي او نور خلک هم باید موږ د دې نه منع کړو. خو ما خو درته مخکې وویل چې د والدینو په مور او پلار باندې څو حقوق دي. لومړی حق دا دی چې ښه نوم به پرېږدي، دا اسلامي حق دی. که ښه نوم یې نه وپېښئ ورځې محشر باندې به د دې پوښتنه کېږي. دویم حق دا دی چې ښه واده به ورته کوي. دریم حق دا دی چې تعلیم به پرې کوي. یعنې دا درې غټ حقوق دي چې په ماشومانو په والدین خپل ماشومان په والدینو باندې لري. نو کله چې هغه څه وایي چې کوپه چې د مکې نه راپورته شي نو مسلماني به بیا چیرې. کله چې زما مور او پلار ما ته بد نوم استعمالوي، ما په توهینامیز الفاظو رابولي، مشهوروي مې په دې الفاظو باندې، نو زه بیا د ټولنې د چا نه ګیله کوم. ځکه زما پناهګاه خو د ماشوم پناهګاه هم دغه مور او پلار دي، د ماشوم سایه سیوری خو هم دغه مور او پلار دي. کله چې خپل ماشوم د مور او پلار د طرفه توهینېږي نو ټولنه کې خو به د بل چا نه دی هغه توقع نشي کېدلی. نو مور او پلار لپاره لازم ځکه پوښتنه دې کېږي په ورځ محشر باندې چې پوښتنه دې نه کېږي، دا په دې معنی چې مور او پلار مسؤول دي. بل مهمه مسله دا ده زموږ ستاسو څه مسؤلیت دی. که چېرته مې په کلي کې یو څوک په بد نوم یادېږي، بل څوک چې یادوي، زه به هغه پوه کړم. ما هم دا مسؤلیت جوړیږي چې یو چاته وایم چې ګوره دغه بد نوم اخیستل، مثلا که همدغه نوم تا ته واخیستلی شي ته څه فکر کوې؟ ته توهینېږې که نه، ته د خفګان احساس کوې که نه کوې؟ زه خو یې باید وانخلم، مګر نور خلک هم باید د دې نه منع کړم چې په غلطو نومونو باندې خلک راونه بولي. ځکه دا یو ګناه هم لري په اسلامي لحاظ باندې او مسؤلیت هم دی چې موږ باید خلک په ښو نومونو باندې راوبولو. نو بد اخلاقي هم ده، بې ادبي هم ده، د اسلامي اصولو د قوانینو نه سرغړونه هم ده. لکه ما مخکې وویلې په علماو ته خو بیا په دې باندې ډېر آیات او حدیث هم راغلي دي او دا د ټولنې سره ظلم هم کوي. بله مسله دا ده چې دوی ته خپل هم د همدغسې نومونه اخیستل شوي، دا د ټولنې یو جبر هم دی. زموږ دا ټولنه موږ داسې یوه ټولنه کې اوسېږو چې مثلا که زه 10 عادتونه لرم 9 مې مثبت دي، یو منفي دی. بس هغه منفي ته د خلکو سترګې دي، همغه منفي تعقیبوي، همغه منفي را برسېره کوي. په دې نه پوهېږي چې دغه 10 عادتونه خو په دې سړي کې مثبت هم شته دي. یعنې زموږ خو بل ډول ټولنه دی. ورچا فیسبوک کې لیکلي ویلې چا راته وایي چې چېرته اوسېږي، چې ما ورته وایي چې داسې ټولنه کې اوسېږم چې عینکې نشم استعمالولی. 50,000 نفر درنه پوښتنه کوي، څوک وایي دا په اصطلاح څه معنا کوي، څوک وایي دا مړي دی، څوک وایي چې دا داسې دی، څوک وایي چې مغرور دی. ستا به مشکل وي، ستا به مرض وي، مګر د هغه د وجې نه به نشي کولی. نو دا د ټولنې یو جبر دی. حالات هم داسې شوي دي، د زموږ روزنیز ماحول داسې دی، سیستم هم داسې دی چې موږ په دې غلطو نومونو خلک رابولو. بیا خلکو ته دغه شی بیخي عادي معلومېږي. اوس په دې باندې د علماء کرامو مسؤلیت دی چې خلک پوهېږي. زموږ خلک داسې هم نه دي چې اوس موږ یې دومره پوهېږي، په خبره باندې سر هم خلاصېږي. خو مسله فقط په دې کې ده چې هغه برسېره شوي نه ده خبره. فقط هم ده یو چا ته که بد نوم اخیستل کېږي، ته هغه مقابل طرف ته وایي چې وروره داسې فرض کړه چې د 100 نفرو په مخکې تا ته دغه نوم واخیستل شو، ته څه احساس کوې؟ لکه ګورې نبي اسلام حدیث شریف دی وایي څه چې ځان ته خوښ وایي بل ته هم خوښ دی. اوس که موږ په دغه اسلامي اساس باندې لاړ شو، په اسلامي اساس باندې دا ټولنه کې زندګي وکړو، باور ولره دا بد نومونه، دا بد کرکټرونه، دا هېڅ به هم نه وي. ټولنه خپله جوړېږي، خپله سمېږي. دا به نه کوو چې علمي یو شاګردان په دې برخه کې چې خبرې کوو لګیا یو. هغه مې دا د میډیاو نه، د رسنیو نه، لکه دا اوس ډېره مهمه خپرونه ده چې تاسو کم څه په مخ وړئ، ډېر یو دغه تاثیرات لري. کاشکې چې زه لږ مخکې خبرې اوس خو دا ځای کې سره راګیر شو چې بیخي هغه زموږ د منډې حالت و چې هلته زموږ سمینار دی چې هغې ته ما ځان رسولی. پیغام هم دا دی چې رسنۍ باید په دې برخه کې کار وکړي، علما کرام باید کار وکړي، په مکاتبو کې، په ښوونیزو مرکزونو کې، هغه د لوړې کچې دي که د ټیټې کچې دي. والدینو ته باید ذهن خلاص شي په دې باندې چې غلط نومونه وانه اخیستل شي، ځکه غلط نوم د انسان په شخصیت کې 20 کاله وروسته 10 کاله وروسته همدغه شی را څرګندېږي، هېڅ بل نه دی، همدغه شی را څرګندېږي. نو هیله هم دا ده چې دا بد نومونه وانه اخیستل شي، که زه یم که بل، هر څوک چې کوي بد کوي، ښه نه کوي، اسلامي اصولو خلاف کیدای شي د کورنۍ غړي خصوصا مور او پلار دا فکر کوي چې د دوی دا عمل ډېر کوچنی دی او توان به یې هم هېڅ وي. خو وړاندې موږ وویل چې دا یوه سخته رواني جزا ده چې د انسانانو د رواني او فکري ناروغیو سبب ګرځي. کیدای شي ستاسې په ذهن کې دا سوال پاتې وي چې اسلام مبارک دین هم په دې اړه څه حکم کړی او که نه. د اسلام مبارک دین هم په دې برخه کې ډېر جدي دی او خلک یې د دې ناوړه عمل څخه منع ګرځولي دي. راځئ په دې اړه نور د یو تن دیني عالم ذبیح الله جریر له خولې واورو. ښه پوښتنه ده. اول خو ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه ښه موضوع ده. نو ښه نوم ایښودل په بچي باندې د مور او پلار لوی حق دی. مور او پلار په بچي باندې ډېر حقوق لري، نو بچی هم په مور او پلار باندې ډېر حقوق لري. د هغې د حقوقو له جملې څخه یو د ښه نوم ایښودل دي. د عمر فاروق په وخت کې
یو بچی چې د مور او پلار به احترامي کړي و، خصوصا د پلار به احترامي کړي و، نو د پلار راغی عمر فاروق ته راغلو، د وخت خلیفه دی. د وخت خلیفه ته وفرمیل چې بچی زما به احترامي کوي. دا یو ښه ثبوت دی چې دا بچی را جګ شوی دی، د خپل پلار په د تندي په د ککرۍ باندې وهلی دی، خوښ کړی و. نو شکایت یې وکړو. نو د وخت خلیفه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه بچی راوغوښتو. چې بچی راوغوښتو نو بچي نه پوښتنه وکړه چې ته د پلار حق نه پیژنې؟ پلار خو ډېر حقوق لري په اسلام کې، د پلار دی ولې وهلی دی؟ نو بچي ورته ویل چې خلیفه صاحب آیا یوازې پلار حق لري که بچی هم حق لري؟ چې ولې نه، بچی هم حق لري، لکه سره کم ته چې پلار په اسلام کې ډېر حقوق لري، همدا قسم ته بچی هم ډېر حقوق لري په اسلام کې. نو چې کوم حقوق دي؟ عمر فاروق ورته وفرمیل چې اول حق یې دغه دی چې په بچي باندې به دیني تعلیم کوي، ځکه دیني تعلیم چې دی دغه دی بچي آینده جوړول دي، خصوصا د آخرت، د دنیا او د آخرت جوړول دي. علما فرمایي چې که چېرته یو سړی په خپل ځي باندې دیني تعلیم ونه کړي، دا د بچي معنوي قتل دی، هم د دنیا او هم د آخرت خسران دی. نو دویم هغه په بچي باندې ښه نوم ایښودل دي، ښه نوم، داسې نوم ایښودل چې هغه په آینده کې دغه بچی په ونه شرمیږي، د همزولو په منځ کې افتخار وکړي په دې نوم باندې، داسې نه چې دی په د نوم باندې وشرمیږي چې خلک نوم ورته اخلي. دریم حق هغه په کفو کې د بچي ته نکاح کول دي. نو عمر فاروق ته د بچي وفرمیل، دا دغه پلار بچي وفرمیل چې خلیفه صاحب ده خو زما یو حق هم نه دی ادا کړی، ما ته دغه تعلیم ورکړی دی چې بس دا غټ دبای را کړی دی چې بس د حیوانات، بس دا څرا چې کوم یو کمزوري هغه پې وهه. نو تصادف داسې پېښ شو چې یوه ورځ زما مور او پلار سره بد و، نو بس ما د خپل پلار پې ووهلو. نو د حقوقو له جملې څخه په دا کې د موږ ترجمه الباب سره د موضوع سره هغه د نوم ایښودل و. نو غلط نوم ایښودل، په ده باندې نوم ایښه و جعل، په عربۍ کې ګونګټ ته وایي، یعنې په ما باندې ګونګټ نوم ایښی ده. نو ښه نوم ایښودل دا د مور او پلار په بچي باندې، د بچي په مور او پلار د لوی حق دی چې سم نوم ورته کېښودی. او قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. په اخر کې فرمایي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. الله جل جلاله فرمایي چې یو سړی چې ایماندار وي، مؤمن وي، وروسته د ایمان نه په ګناهونو کې لوی ګناه کوم ګناه دی، هغه وروسته د ایمان نه هغه بئس الاسم الفسوق، هغه غلط نوم ایښودل دی. یعنی یو چاته غلط نوم اخیستل، یعنی داسې نوم اخیستل چې هغه انسان شخصیت ته تاوان رسوي، د انسان پرې خفه کیږي. نو دا رقم غلط نومونه اخیستل دا د اسلام له نظره بالکل حرام دي. الله جل جلاله فرمایي چې بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ورسته د ایمان نه لوی ګناه کوم ګناه دی؟ هغه ګناه دی چې یو انسان ته غلط نوم سړی اخلي. نو غلط نوم اخیستل په اسلام کې دا بالکل حرام دی، هیڅ مجال نشته. که چېرته داسې وشي، که چېرته دغه انسان داسې یو نوم و چې دغه نوم حقیقت کې ښه نوم نه و، بد نوم و، او دا په دا نوم باندې مشهور ډېر و، که چا پوښتنه وکړه چې هغه پلونکی یعنې مثال یا هغه ګوډ یا شال، که دا نوم یا مثال احمر یا اسود داسې نومونه دي، نو که په بل نوم باندې چا نه پېژنده، په دا غلط نوم چا پېژندلو، نو علماو نفس دومره جواز ورکړی دی چې دغه غلط نوم ورته اخیستلی شي چې په دې نه خلک پیژني، په بل نوم سره پیژني. نه غلط نوم اخیستل په اسلام کې بالکل جواز نه لري. په دې آیت سره او د عمر فاروق په دغه واقعي سره بالکل اسلام نظره بالکل حرام دي. لکه مخته مې چې یادونه وکړه چې غلط نومونه اخیستل په اسلام کې دا حرام دي. نو لکه اوس مثال یو سړی محمد نومیږي، ته محمد ګای بولې، یا تا چې یادونه وکړه چې دا اتل نومیږي، خلک یې بوتل بولي، بیا د بیماف، دغسې نور نومونه دي. یعنې دا رقم نومونه اخیستل دا بد. یو غلط نوم په بچي باندې کېښودل دی دا حرام دی، خو دا بد نوم دلته قرآن کریم کې الله داسې فرمایل چې بئس الاسم الفسوق، یعنی بد نومونه اخیستل، بد نومونه. لکه مثال تا چې مثال باندې کو چې اتل دی، اوس اتل خو ښه نوم دی، په دې باندې سړی ویاړي، افتخار پکې. او که چېرته دی ووایي چې بوتل، نو بیا په دې باندې سړی خفه کېږي. او د یو مسلمان زړه ازارول دا هم لوی ګناه کبیره ده. نو د انسان زړه ازارول په مختلفو طرقو سره کېږي. یو د انسان د زړه ازارول دا هم دي چې غلط نوم ورته اخلي. انسان په ښه نوم سره ډېر خوشحالیږي. مثال
لکه یو سړی دی یا ډاکټر صاحب نه وي ته وایي انجینر صاحب نه وي ته وایي مولوي صاحب نه وي ته وایي ښه نومونه دي سړی په خوشحالېږي نو که بالفرض ته دا نومونه غلط نومونه وي ته وخلي نو فطري خبره ده چې انسان په بېعزتۍ نه سړی خفه کېږي چې انسان ته بېعزتي ورسېږي نو بېعزتي معلومه خبره ده چې غلط نوم نه انسان ته بېعزتي رسېږي بیا که چېرته داسې یوه مجمع وي په یوه ټولي کې وایي انسان ته دا رقم نوم ته وخلي د انسان ښه شخصیت دی یعنې عالم شخصیت دی اشهر ښه شهرت لري ښه مشهور ښه هغه لري د انسان نیک انسان دی خو لیکن ته په یوه مجموعه کې د انسان ته غلط نوم دی وخوستلو نو د انسان چې کوم شخصیت په کلي کې په هغه منطقه کې نو خلق به وایي چې د انسان اوس همدا شخصیت دی چې په دا نومونه سره خلک اخلي پیغام مې خلکو ته دغه پیغام دی چې د خدای په خاطر راځئ چې قیامت ته فکر وکړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سود لوی ګناه دی سود څه باندې او یا جزء ګناه دی ادنا جزء دومره لوی ګناه دی چې سړی په خوله نشي ویلی لکه ان ینکح امه پیغمبر علیه السلام فرمایي لکه یو انسان چې خپلې مور سره نعوذ بالله نکاح وکړي دومره لوی ګناه دی هغه ادنا ګناه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي چې یو سړی چې سود دومره لوی ګناه دی یوه ادنا روپۍ دی سود دومره لوی ګناه دی لکه شپږ دېرش وره نعوذ بالله چې یو سړی زنا وکړي خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای خلکو دې نه لوی ګناه دی ته ونه ښیم دې نه بل لوی ګناه کوم ګناه دی هغه د یو انسان بېعزتي ده چې یو انسان ته سړی بېعزتي ورسي او بېعزتي لکه مخته مې چې یادونه وکړه په مختلفو طرقو سره یوه بېعزتي دا هم ده چې یو انسان ته غلط نوم وخلي مثال یا حمار نه مثال یا خر یا بل داسې محمدګی یا بوتل او یا بل داسې نوم ورته واخلي نو بیا چې په مجموعه کې ورته واخلي د انسان طبعا خبره ده چې انسان زړه ته ازار رسېږي خفه کېږي د انسان بېعزتي هم ده او هم په دنیا کې هم په آخرت کې انسان د خسران سره مخامخ کېږي دا مې پیغام دی ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو د دې اونۍ فکري رغون خپرونه ما نور غفور ظهیر درته وړاندې کړه هیله دا خپرونه مو تر پایه پورې راسره اورېدلې وي تر بیا د خدای په امان